د کورنیو چارو نومان وزیر مسعود اندرابی د ځینو سیاستوالو او زورواکو په اړه څه وویل او د ملت نه د څه غوښتنه وکړه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. مسعود اندرابی وایي چې د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې د جرمي شبکو سیاسي او اقتصادي ملاتړ له مستند کولو وروسته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو غیر قانوني وسلوالو د پنجشنبې په شپه د کابل د 5مې امنیتي حوزې په اړوند سیمه کې 2 پولیس وژلي او یو بل ډیر سخت ټپي کړی ده. د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر وایي چې دغه پیښه وروسته له هغه ترسره شوې چې تر دغه پیښې یوه شپه مخکې پولیسو په همدې سیمه کې د جنایي جرمونو په تور ځینې کسان ونیول. د کورنیو چارو نومان وزیر مسعود اندرابی وایي په کابل کې پر جرمي شبکو د پولیسو فعالیتونه زیات شوي دي. د هغوی لپاره ساحه تنګه شوې او دوی په کابل ښار کې په یو لړ تحریکاتو لاس پورې کړی چې ډاډه یم د پولیسو له قاطعیت سره مخامخ شوي دي. کورنیو چارو وزارت له دغه پیښې وروسته د 5مې امنیتي حوزې امیر د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر او د دغه حوزې اړوند ټولي قوماندان له دندې ګوښه کړي دي. ښاغلي اندرابي په دې اړه زیاته کړه د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکوو چې موږ د دغو اړیکو له منستند کولو سره نه یوازې د هغوی نیولو ته اقدام کوو بلکې هغوی نیسو. د کابل په سیمه کې پر پولیسو برید د خلکو په منځ کې ویره خپره کړې او سیمایي خلک د غیر قانوني وسلوالو په نیولو کې پولیس په ناغېړي تورنوي. د کابل اوسیدونکی زریالی کریمي وایي داسې کسان وسلې لري او پیسې پورته کړي وي معلومه نه ده چې څوک د دولت هم ترې پوښتنه نه کوي. د کابل بل اوسیدونکی فیض محمد هم څرګندونې کړي دي موږ حیران یو چې له دغه دولت او ملت سره څه وکړو موږ په کوم برخلیک لګیا یو. له دې سره سم د کابل په چارکلا سیمه کې یوه کورنۍ ادعا کوي چې یو زوی یو سیمهییز زورواکي ټپي کړی او اړوند پولیسو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو د راکمولو په برخه کې دغه وزارت په تازه پروګرامونو د جنایي جرمونو په ګراب کې ټیټوالی راغلی او په وینا خلک باید له پولیسو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.